او د لا حول ولا قوة الا بالله په فضایلو کې انتهایی زیات حدیثونه نقل شوي دي او نبی صلی الله علیه وسلم د دې په ډیر ویلو باندې امر کړی دی چې تاسې لا حول ولا قوة الا بالله ډیر وایست او دې ته د جنت د کنجیو څخه یوه کنجي ویلې ده او مکحول رحمه الله وایي فمن قال لا حول ولا قوة الا بالله څوک چې لا حول ولا قوة الا بالله ډیر وایي کشف عنه 70 بابا من الضر دا غنه به اویا دروازې د ضرر د تکلیف د پریشانی بندې سي ادناهن الفقر په هغه اویا دروازو کې چې د دې انسان څخه د تکلیف بندیږي ادنا کم دروازه په هغه کې د فقر ده الله به د فقر نه وساتي او دا شان امام طبراني رحمه الله یو حدیث نقل کړی دی چې دا لا حول ولا قوة الا بالله د ننوي مرضیو دوا ده ابي هريره رضی الله تعالی عنه وای چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و فرمایل قول لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 99 دا قول د لا حول ولا قوة الا بالله دا د ننوي مرضیو لپاره دوا ده ایسوها الهم په دې ننوي مرضیو کې تکالیفو کې ادنا او کما مرضی غم دی چې غم د انسان لري کوي د زړه تنګي د انسان ختم کوي او دا شان طبرانی کې یو بل روایت راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من انعم الله علیه بنعمت که الله رب العالمین پر خپل یو بنده باندې کم نعمت وکي فاراد بقاءها بیا د دې بنده اراده داوي چې دغه نعمت باقی پاتې سي الله رانه ختم نکي د دې زوال رانسي ختمېده رانسي فليكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله نو هغه د لا حول ولا قوة الا بالله زیات وایي دا شان نور ډیرو روایتو کې راغلي دي چې د ډیرو غمونو د زړه د تنګۍ د رزق د تنګۍ د فقر د قرض د ادا کېدلو د بعضې نورې مریضیو لپاره لا حول ولا قوة الا بالله علاج دی نو تاسو ته هم زه وایم کم از کم دومره کوشش وکړئ چې په 4 ساعته کې 300 واره پوره کړئ هم بهترینه خبره ده که مو هغه هم نسو پوره کولی 200 وارې ووایست دا مو هم نسو پوره کولی ډېر زیات کمزوري واست 100 وارو ښې ووایست په 24 غنټې کې شپه او ورځ کې لا حول ولا قوة الا بالله 100 واره ووایست ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب